او بل ستا برخلیک ته خلک انتظار نه کوي چې اوس به څه کېږي په دې داستان کې، د کومې موخې دپاره دا داستان لیکل شوی و. نو ځکه ته لوستونکي د لاسه ورکوي. د لیکوالو په اړه معمولا وایي چې لیکوال دوه مرګه لري، یو دا چې طبیعي چې ټول پکې مړ کېږي، او بل وایي د لیکوال مرګ هغه وخت شروع کېږي چې لوستونکي د اثارو د لوستلو نه مخ واړوي. اکثره لیکوالان د دغه مرګ نه ویریږي چې لوستونکي د لاسه ورنه کړي، ځکه دی بیا مړ دی په حقیقت کې، یو عادي انسان دی او د عادي انسان کېدو څخه دوی هېرېږي. بل چې دی لیدلوری دی، لیدلوری یا دیدګاه یا پوینټ اف ویو په داستان کې دا ډېر زیات مهم دی. یو خو دا معنا چې لیکوال یوې پېښې ته په کوم نظر ګوري، او بل دا چې کرکټر یې په کوم نظر ورته ګوري. مثلا که موږ تاسې د یوه ماشوم کیسه لیکو، د ماشوم په ژوند کیسه انځورو، وعلیکم سلام، موږ تاسې مجبور یو چې د ځانه ماشوم جوړ کړو او د مغه ماشوم له سترګو ټولو پېښو ته وګورو. یوه پېښه چې د ماشوم له سترګو څنګه ځي په همغه ډول باید بیان وکړو. موږ کله کله وایو دا څه ماشومانه عادتونه لري، دا څه ماشومانه کارونه کوي، یا د ماشومانو نه دا تمه لرو چې زموږ په څېر کارونه وکړي. همغه پېښې ته که د ماشوم په سترګه وګورې همغسې ده. وایي هغه وړ موټر چې ماشوم ته خراب شوی موټرک د لوبو او ماشوم ورته خفه ناست دی، وایي د دغه اندېښنه د همغه لوی سړي په څېر ده چې په لویه لار کې موټر خراب شوی دی. یا دی چې د ډبرو د آس نه کوم خوند دخلي ورباندې سور دی، همغه د لوی کس د آس غوندې څیره ده. خو صرف دومره ده چې لیدلوری زموږ تفاوت لري. لیدلوري کې یو د راوي کرکټر دی، یعنی دا معنا چې موږ تاسې څنګه د راوي چې څوک کیسه وړاندې کوي د دې لیدلوری کوم دی، بل د کرکټر لیدلوری دی چې پیښو ته له کومو زاویو ګوري، او بل د لوستونکي لیدلوری دی. ځکه یوې خواته ستا په مقابل کې لوستونکی تا ته انتظار دی، د کیسه ورته بیانوي، هغه وایي ممکن دا پیښه دغسې وشي. کرکټر سره خو خپله لیدلوری معلومي، اما که ته خپل لیدلوری په دوی ته پوهېږي چې نه دغسې کار وکړي، بیا په داستان کې ستا خپلواکي له منځه تللې، او بیا د داستان چې دی تر ډېره پورې ستا حقیقت اړخ ته راوړي او ژورنالیستیک راپور کېږي. او بل ډیر زیات مهم ټکی چې دی داستاني منطق دی. آیا لوستونکی دا ټولې خبرې زموږ سره مني که نه مني؟ داستاني منطق په دې معنی چې موږ لوستونکي ته څنګه قناعت ورکړو. په ځینو هندي فلمونو کې یا په کیسو کې یو قهرمان راځي، یو اتل راځي، 100 نفرو سره په جنګ کې هغوی ته ماتې ورکوي. بیا یې دې لپاره چې دا خبره لږ یقیني کړي د تیر ژوند کیسې راخلي، دی کلب ته ځي، ورزش ته ځي، لوبې کړي، بیا یو څه موږ قناعت کوو چې د سړي خو له پیله ورزش کړی، نو ممکن د 100 نفرو زور خو ولري. یا داستاني منطق کې تر ډیره پورې د لوستونکي باور راخپلوی شو، یعنی تر ډیره پورې د داستاني منطق په برخه کې یو د لوستونکي باور مهم دی، بل دا چې د کرکټر شخصیت مهم دی، هغې ته زیان ونه رسوي. ته که د یوه تاریخي شخص په اړه کیسه لیکي او هغه هم د نورو فرعي کرکټرونو په څېر بازاري خبرو ته راولې، یا د ده په شخصیت پورې دغسې خبرې ور وتړې چې پخوانی هم درته منفي شي، نو دا کرکټر دې د لاسه ورکړی. بل د کیسې عینیت دی. عینیت دا معنا چې موږ تاسو خو دا کیسه په سترګو ګورو، ورسره روان یو، موږ څه نه دي لیدلي، د لوستونکي له سترګې ورته ګورو. او که دغه منطق پکې موږ ونه کاروو، بیا د عینیت خرابېږي، زموږ له سترګو کیسه لویږي، او بیا لوستونکي نشي کولای په داستان کې تر اخره عملتیا وکړي او لیکوال ته زیان رسوي. او بل ټکی چې ډېر مهم دی د داستان ژبه ده. داستاني ژبه موږ په دریو برخو باندې ویشو. یو د کرکټر ژبه ده. کله چې د کرکټر ژبه راخلو، هر چې په هره ژبه غږیږي د هغه ژبه وکاروئ. فرض کړه ستا کرکټر یو خوستی ځوان دی، ته باید بشپړه خوستي لهجه په یاد ولرې، د همغه په لهجه باندې خبرې وکړي او هغه چې کومې خبرې یادوي په همغه ډول یادې کړي. که وردګ دی، که وزیر دی، که ستانکزی دی، د هر قوم سړی دی، په همغه ژبه باندې د خبرې باید وشي، د ده لهجه باید خوندیتوب ولري. په بله معنا یو دهقان دی، همغه دهقاني لغات باید وکاروي. یو سیاستمدار دی، سیاسي لغات. یو دیني عالم دی، څنګه چې همغه اصطلاحات او معقولې کاروي، په همغه ډول باید ته د ژبې ته درناوی وکړي. په دې کې به لاسوهنه نه کوي، دې ته مستقیم نقل کول وایي. او بل د لیکوال ژبه ده. په هغه ځایونو کې چې د داستان بیان، د داستان مخته وړنه تا ته راځي، ته به یې بیانوي او ته به هم له معیاري ژبې څخه کار اخلي، لهجو ته به نه ورځي. بل د کیسې ژبه ده. بیا هم وایم د کیسې ژبه داستاني ژبه ده، تر ډیره انځوریزه ژبه ده، او تر ډیره به انځوریزه ژبې خبرې کوي، یعنې تر ډیره پورې په لوستونکي باندې به یې وینې، لولې به یې نه ورباندې، او دا چې ورباندې وینې دا ډیره مهمه خبره ده. او بالاخره راځو څنګه چې هر څه پایله لري، زموږ داستان هم پایله لري. داستان بې پایلې موږ او تاسو نشو پرېښودلی. کوم کار مو چې شروع کړو پای ته به یې رسوو. معمولا داستانونه 3 ډوله پایلې لري. یو مثبت پایله ده. مثبت پایله هغه پایله ده چې لوستونکی توقع لري، یا د لوستونکي په ذهن کې چې باید اوس هم دغسې وشي، باید دغسې ترسره شي. او بل چې دی منفي پایله ده. منفي پایله کله کله وایي چې ولا فلم ډېر ژړونکی و، کیسه ډېره ژړونکې وه، یا تاسې ژړوي، تاسې خفه کوي. ستاسو په نظر هغه ځکه منفي ده چې هغه څوک چې تاسو غوښتل پکې ناکام شي یا ژوندي پاتې شي هغسې نه و شوي، نو دا منفي و.
کله کله موږ تاسو ته منفي ښکاري هغه مثبت وي. فرض کړه ستاسو د داستان اتل یو مجاهد یو قهرمان دی دا په آخر کې په شهادت رسیږي ظاهرا خو صحیح ده دا موږ ته منفي ښکارېږي ځکه داستان ناکام شوی هغه خپلو هیلو ته نه دی رسېدلی څه یې چې غوښتل هغه لوی انقلاب یې چې غوښتو نه دی ترسره شوی موږ تاسو ته منفي ښکاري اما په حقیقت کې هغه مثبته ده چې دا تر ډېره د لوستونکي قضاوت چې ترسره کوي. او بله پایله چې دا خنثی پایله ده شنډه پایله ځینې داستانونه کیسې دغسې دي چې نه مثبت لوری پکې معلوم وي نه منفي پکې معلوم وي یا کله چې پای ته رسیږي تا ته هېڅ خوند او لذت نه درکوي دې ته شنډه پایله وایي. کله کله لیکوالان ډارېږي هغه مثبته پایله نشي وړاندې کولی یا ویلی نشي ځینې خبرې هغه مجبور دی دنه منفي پای ته رسیږي یا شنډې پای ته رسیږي. په شنډه پایله کې تر ډېره پورې لوستونکی لږ غوسه کیږي یا خفه کیږي یا مړاوی کیږي. دلته ځینې لیکوال تمه لري چې دا کیسه باید د لیکوال د لوستونکي په ذهن کې بیا وغځېږي د همدې خاطر یې همغسې په نیمایي کې پرېږدي یا ځینې دغسې کیسې یا ځینې دغسې ناولونه چې دویم ټوک دریم ټوک لري پرلپسې ټوکونه لري په هغه کې بیا بشپړوي د هغې لپاره یې شنډه پرېږدي تر څو بل ناول ته د سریال بلې برخې ته د کیسې بلې برخې ته مراجعه وکړي. راځو پیغام ته. کیسه هره کیسه له پیغام څخه باید متشکله وي. پیغام څه معنا کوم لیکوال چې داستان لیکي کیسه لیکي باید پیغام په نظر کې ونیسي. پیغام د څه څخه اخیستل شوی دی لومړی چې د لیکوال ایډیالوژي نظریه ده دا لیکوال د کومې نظریې خاوند دی کوم پیغام پکې وړاندې کوي او بل د ټولنې هدف شوی اړخ دی په ټولنه کې کومه ناخواله موجوده وه کومه ستونزه موجوده وه چې ته مجبور کړې چې په دې برخه کې د داستان ولیکې تر څو هغه اصلاح راولي هغه سمون راولي هغه ناخوالې ته د جبران ټکی را پیدا کړي نه دي تر څو چې لیکوال په ټولنه کې یو دغسې اړخ هدف نه کړي دا مثبت هغه نشي لیکلی. بل د لوستونکي ذهن کې غځېدل دي کله چې ته یوه کیسه پای ته رسوي په ځینو کیسو کې وایي اوس پاتې برخه تاسې ولیکئ. هر ښه کیسه هغه ده چې لا پای ته رسېدو وروسته بیرته د لیکوال په ذهن کې وغځېږي د لیکوال په ذهن کې جوړه شي چې ممکن دا کرکټر بیا داسې وشي په دې ډول وړاندې شي یا تر لږه د لوستونکی یو 2-3 ساعته د ځان سره مشغول کړي په خپل ذهن کې چې دا کیسه خو که دغسې شوې وای ډېره به ښه وه او که پای ته رسېدلې وه او لوستونکي دا تصور د ځان سره ونه کړ نو بیا پوه شه چې کیسه مو ډېره بریالی نه وه او ډېر مثبت پیغام ونه درلودو. ښې کیسې هغه دي چې یو نه بلکې څو پیغامونه ولري. اوس که تاسې یوه کیسه لیکئ ممکن تاسې د کره کتونکي دې پوښتنې سره مخامخ شئ او درته ووایي چې څه پیغام لري د دې ناول یا کیسې د لیکلو نه تر څو چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا نه کړي چې دا پیغام او دا پیغامونه لرم دا اهداف او دا هدفونه لرم ته بریالی کیسه نشي لیکلی. ځکه کیسه د ځینو په اصطلاح یوازې د وخت تېرولو شیبه نه ده چې ته په ځینو خلکو هسې شیبې واړوې وخت یې تېر کړي هدف دا دی چې ویې روزې تربیه یې کړي ځکه دا چې دا مشاهده ده او په مشاهده کې تر ډېره پورې یو څوک ډېر ښه روزل کېدلی شي ځکه دی شاهد دی د ټولو پېښو او د خپلو اعمالو برخلیک ته ګوري چې زه هم د دې برخلیک سره مخامخ کېږم. هلته یو ناوړه کس احمد نومي اما دلته په ټولنه کې محمود موجود دی د مغه سره ځان عیاروي او ځان ته سم کرکټر او شخصیت انتخابوي. نو په دې اساس باندې داستان باید ښه پیغام ولري. پیغام او پایله لږ فرق لري. پایله چې دا د کرکټرونو د عملونو انجام ته ویل کیږي یعنی بد په بد وسپارل کیږي او ښو ته ښه ترسره کیږي اما پیغام چې دی ته ډېره په لیکوال پورې بیا اړه لري یعنی دا معنا چې لیکوال څه غوښتل کوم پیغامونه په دې کې وړاندې کړي څه یې غوښتل ټولنې ته یې ووایي کومه ستونزه یې درک کړې وه نو ځکه پایله او پیغام په ځینو داستانونو کې خلک په یوه برخه کې راوړي اما تفاوت لري. نو زه فکر کوم چې ډېر څه به په دې کې پاتې نه وي که څه وو انشاءالله ستاسې له پوښتنو به یې مطرح کوو له پاملرنې مو ډېره مننه.